په دوهم منزل کې درېیم اتاق دی. هلته نمرې زړېږي، 45 شمېره زما ده. هغه وګوره چې څو نمرې مې وړي دي. بس ستا زنګ ته انتظار یم. زیرې نو راباندې وکړه د خیره. الله دې مل شه. بلې مور، مصروفه یم مصروفه یم. کریم الله ته ووایه زه مصروفه یم. نیسم کوی، الله دې مل شه. السلام علیکم. بله زیرې راباندې وکړه هله. کامیابه یم. دعا اتیا الله دې زیرې در باندې وکړي. وایم زړه ته مې نه لوېده چې په دې مضمون کې دې کامیابه سم. ولې نه وروره، بس شیریني دې په ما ورسېده. بس نن مې مېلمه سید الله دې مال شه. بالاخره کامیابه سم. وروره ته خبرې چې څونه نیکبخت یې. دا مضمونیا دی، باور وکړه زړه ته مې نه لوېدل چې کامیابه دې سم. ټول ملګري مې ښه وختي امادګي نیولې وه، مګر ما د امتحان څخه صرف 2 ساعته مخکې درس ووایه ورغلم. بالاخره کامیابه زه دا نه یادوم وروره. نو ستا مطلب څوک دی؟ مور دې زنګ درته راووهی اوه؟ ایا ته خبرې چې د مور د خوا زنګ راتلل څه معنا لري؟ زما دا ارمان دی چې کاشکې مې صرف یو څو ثانیې خپله مور لیدلی سوی او پاته سو د خپلې مورکۍ اواز. که ما د خپلې مور اواز اورېدلی سوی، ما به هیڅکله تلیفون نه وای پر بند کړی. په ساعتو به مې د هغې خبرو ته غوږ نیولی وای. شاید اوس ته هغه احساس ونه کړې چې زه یې کوم. د مور وفات یوه نافهمه لحظه ده. کله چې د مور وفات سي بیا به پوه سي. بیا به نو په هغه وخت کې په 100 نمرو هم نسې خوشحاله. که زما مور ژوندی وای، ستا په نظر ما بې شمېره په کوم نامه لیکلی وای؟ ما به د کائناتو د قیمتي هستۍ نوم ورکړی وای. خوشحالي په نمرو کې نه ده، خوشحالي په دې کې ده چې مور دې خبرې در سره کوي. زه بس دا یو نصیحت درته کوم وروره، دا یو نصیحت. ما د جنت یو دروازه درلودل خو هغه راباندې بنده سول. د جنت دروازې ته چې ژر ورسه، د دې دماغه چې هغه در باندې بنده سي. الله دې مل شه. السلام علیکم مورې. څه شي درته راوړم؟ څه شي مو غوښتل؟ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي.
رجاء